نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 55 کاله وشو. د لعنت نه الله دا عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلې چې خفه کېږئ مه، ستاسو هر څه زموږ به سر وچشم دي، څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو، څنګه چې ستاسو ښځې مېمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ، نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راشي دا ډاکي دا ده. نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریح پېښور ته راوړي، نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه.